موضوع ده پاکستان پنجاب چې قرآن راته وڅټي نه دې منم او نه مې خوښېږي نه چندان ښه او نه دې ورورولي راسه کړې ده نه دې ګاونډیتوب اصل تر تماسه کړې ده هېڅ دې نه دې راسه کړي نه اعتماد در باندې کولی شم ته یو بې اعتماده توپک یې توپک ته چې اعتبار نه لري هر ځای ډاس کوي تا غنم نه معلوم شول چې ته څه رقم حیثیت لري د غنم دی چې رالیږلي وو هغې ویلي چې د پاکستان د تا نه هندوستان ډېر ښه ده چې هسې روغ غنم خو راته رالیږي پوهېده ما د یهودو نه ما د نصاراو نه ما د کفار نه قطعا ګیله نشته او نه ګیله ته نه کوم او که څوک په درېږي یا هغه د وهلي هم ولیدل که نه چې همدغه امریکا نه ډاډېږي څنګه دې ته وځغلول څنګه دې ته ووهلو دغه غونډه موږ د افغانستان سره د همکاري په خاطر هېڅ مې په کار نه ده وروره د همکاري مې نه ده په کار ما درته وایي چې هغه اساسي کارونه دي وکړي اسلامي ورورولي اسلام دین کې ممالک چې اختلافات دي هغه دې منځه یوسي صحیح یو شیخ الحدیث راته رالیږي ورجنه یو څه دې راته وایي بل یې راته بل څه وایي ته بل څه وایي ته اوس که زه ملامت وم په عیش ته یو مسلمان ورور راځه ووایه تصمیم ونیسه د اسلامي کنفرانس چې ته ور ملامت یې او که زه مظلوم وم د ظالم په وړاندې ودرېږه خدای تا ته حکم کړی دی درته ویلي دي د خدای پاک د قرآن یو آیات ته نه مني که نه نو بیا خو ځان ته مسلمان مه وایه که نه ځان ته خو بیا حقیقي مسلمان مه وایه تمه څه ده له دغه کنفرانس نه ما هېڅ تمه نشته وروره والله قسم درته وخورم چې په اسلام په قرآن په حدیثو په دغو روان نه شي که تمه ورته ولرم نه پاکستان ته نه بل ته د دغه غونډې هدف دا ده چې موږ د افغانستان پر وضعیت غږیږو وا وروره دا وضعیت خو چا راته خراب کړی ده وروره موږ لیوني نه یو دغه وضعیت تو خدای هغه علیزی صاحب د موږ لیوني یو چې وضعیت خرابوو خدای وهلی یو دا ظلم په موږ باندې چا کړی دی څوک یې کوي دا خو نه ګوره نه ډیپوګانې د وسلې لرو نه کارخانې لرو نه جوړوو نه ډالر لرو فکر ده ده او وژل کېږو اما توپک هم د پردی هر شی پردی اوس دغه مسلمانانو ته زه وایم یا د خدای دپاره و مسلمانانو و د الله دپاره و مسلمانانو غولکه نه لري لینده نه لري لینده دا نشو جوړولی توپک د روسای امریکایي چینایي یهودی هغه موټر هر شی د پردي ځان ته وایي چې زه مسلمان یم او بیا وایي چې پرمختګ باید وکړو بل وکړو بل وکړو بل وکړو دا کومه کېږي مونږ ټول په غلطه روان یو علیزی صاحب هېڅ لاره غیر دغه نه چې مونږ په اصلي مسایلو ونه غږېږو 150 هیوادونه د اسلامي هیوادونو سازمان جوړ کړی چې دوی همکاري سره وکړي نن هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي کومه د همکاري کړې ده دغه سازمان د راشي دلته د یو دفتر جوړ کړي په افغانستان کې واضح د رسانۍ شکر شته د مطبوعات شته دي موږ مشران دغه شته دي سپین ږیري مو شته دي علما مو شته دي هر څوک شته دي راشي دی وغږېږي چې زه ملامت یم که د مسلمان ورور بل ملامت ده زه خو لګېدلی د پاکستان او د ایران نه یم حتی بعضې موارد د ترکیې نه هم ترکیه د ځان ته مه خوشحالېږي کېږي اډې دې ورکړي دي همدغه یهود راجګېږي غلاز ولي مې صحیح و مسلمان ورونو که چیرته زه مظلوم وم نو د قرآن ولې نه منې تاسې د د خدای هدایات ولې نه منې اختلاف ولې خپلو منځو کې کوئ په دین کې ولې تاسې اختلاف راولئ ولې واو